یو ډیره افسوسناک واقعیا چې مخې ته راغلی ده. یو سړی را پاسېدلی دی، خپل ناوې ښځه یې وژلې ده. دا کار یې ولې کړی دی، دا ټول تفصیل تاسو په دې ویډیو کې وګورئ. درنو دوستانو، ویل کېږي چې دغه هلک او جینۍ په مینه باندې واده شوی و. یعنې کله چې د دې جینۍ سره د دې هلک رشته کېده، نو دا جینۍ لیدلې هم وه او دا یې خوښه شوې هم وه. خو کله چې د دوی د واده ورځې را نږدې شوې، واده یې په ډېر خوشحالۍ سره وشو. د دواړو کورنو خلک ډېر زیات خوشحاله یو بل ته مبارکیانې ورکولې. خو د واده په شپه باندې داسې یو کار وشو چې د دوی دا جوړه د نظره شوله او خاوند را پاسېد او خپله ښځه په بېدردۍ سره ووژله. واقعیت داسې وه چې دغه سړي خپل بیان کې ویلي دي چې ما ځکه ووژله چې زما ښځه پاکه نه وه. یعنې فکر یې کړی دی چې د دې د بکارت پرده د مخکې نه له منځه تللې وه، نو په دې وجه باندې د فکر کولو چې زما ښځه پاکه نه ده او هغه یې په هغه شپه باندې ځکه وژلې ده چې ویل چې زما ښځې د دې نه مخکې بل چا سره ناروا کار کړی دی. خو درنو دوستانو، دا واقعا حقیقت دی چې ډاکټران، عالمان او نور پوهه کسان دا وایي چې دغه د بکارت پرده د ډېرې بیمارۍ سره، د خفګان سره او یا د لوی سفر سره هم له منځه تللی شي، یعنې ژلېدلی شي. نو نه ده په کار چې یو سړی دومره ظالم شي چې په یو داسې خبره باندې د یو انسان ژوند واخلي. الله تعالی دې ټولو خلکو ته هدایت ور په برخه کړي او په دې باره کې پکار ده چې نوو ځوانانو ته داسې پوهه ورکړل شي چې هغوی په دې باره کې داسې غلطې فیصلې ونه کړي او نه داسې غلط سوچ وکړي څنګه چې دې کس وکړو. الله تعالی دې موږ تاسو ټولو مسلمانانو ته هدایت را په برخه کړي. د ویډیو د کتلو مو مننه کوم. خان کلیک چینل در سره هم سبسکرایب کړئ. تر بیا مو په لوی الله سپارم.